ښایسته جلال آباد نه د شپې 10:30 بجې دي د ناوخته خپرونه درته جوړو د شپې ناوخته عمل له وروره چې دا مازغه او دا وینه راته بدله نه کړي که نه څه ووایو خو هغه چې خدای پاک هغه څو ځلې بستر شوی رښتیا یاره یو شلو ځل نه ډېر بستر یم چټي راباندې ډوډۍ خلاصه کړه بس ورګې شل ځلې بستر شوی بیا دې توبه نه ده باسلې نو نه توبه ملامته یې وایي الله توبه قبلوي نه قبلې الله ستا تر کوم وخت پورې چې ستا سوځي تر هغې پورې ستا توبه قبلېږي خو څه ووایم نو والله نه پوهېږم نو څو کسه؟ شپېته کسان. شپېته ماشاءالله دا مردار چا کو؟ نامردار دا دکانداران کراچوانان دا خلک بېته مرداري. نو دغه دکانداران ظلم نه کوي؟ بالکل ولې نه کوي ظلم څنګه نه کوي یو خوا موږ مرداره راپاکوو دی مرداروي. تاسو ورته توصیه کوئ که نه چې داسې مه کوئ؟ ولې نه ښاروالۍ مامورین راځي. ماشاءالله ننګرهاریان خو ډېر ښه نرم خلک دي تلمکشه خلک مینه ناک دی بالا مینه ناک دی و نو ډېر هم ساعتو سره تېر ده په صحیح معنا او رښتیا هم ډېر ښه خلک خوشحاله یې تېنه خوشحاله یو ډېر خوشحاله یو ښه ساعت دې تېر دی یا ساعت هم تېر ده خوشحاله ملګري د سیختن تعالی په سپېڅلي نامه سلام افغانستان له ښایسته جلال آباد نه د شپې 10:30 بجې دي د ناوخته خپرونه درته جوړو د شپې ناوخته جلال آباد ښار کې ګرځو له هیوادوالو سره خبرې اترې کوو د جلال آباد ښار د شپې له خوا نه ناوخته څنګه دی او خلک پکې ګرځي راګرځي خوښوي نه خوښوي او کاروبارونه دلته اکثره مسافر راځي کاروبارونه هم کوي نو راځئ د جلال آباد ښار د ناوخته شپې خپرونه را سره وګورئ ملتیا مو کې زما سره پاتې شئ د شپې 10 بجې دي او جلال آباد ښار کې یو ښاروالۍ مسؤلین راغلي تاسو دا کاکا وګورئ څومره په مینه باندې یو سړی خپل کور داسې نه پاکوي لکه دا کاکا چې دا ښار پاکوي السلام علیکم کاکا ستړی مه شئ خیر به خیر اوسې مننه خوشحاله اوس کاکا ښه ښه جوړې په خیر ډېره مننه کاکا نوم مبارک دی احمد ګل کاکا عمر دې څومره دی 15 کاله 15 کاله ماشاءالله ننګرهار ښاروالۍ کې د څومره وخت کېږي کار کوې 10 کاله کېږي چې کار کوم 10 کاله الله دې 15 کاله عمر نور هم درکړي امین کې تاسو سره مننه ستړی شوې لکه چې هو نو کار چې کې خامخا به ستړی کېږي دنده ده ورته که نه او که دنده د اجرا بس همت ته دې زما دولاسي سلام دی وایم آفرین او ستا د دې سپینو ډکو نه قربان شمه ګیرې نه دې قربان شمه تاسې وګورئ دا کاکا
یعنی خپل ځان ته هم حلال رزق پیدا کوي په دا نیمه شپه راوتی ټول خلک ویده دي خوبونه کوي او دی راغلی دی خپله دنده اجرا کوي ویاړ در باندې کوم کاکا خوشحاله اوسه مننه ډېره مننه کاکا دا ښار لکه چې د دې ښار دا مسؤلیت د شپې د خوا نه ستاسې په غاړه دی د شپې ګروپ په غاړه باندې پاکول او صفا کول ستاسې خپل ګروپ دی بالکل څو کسه شپېته کسان شپېته ماشاءالله دا مردار چا کو نامردار دا دکانداران کراچوانان دا خلک بېته مرداري نو دغه دکانداران ظلم نه کوي بالکل ولې نه کوي ظلم څنګه نه کوي یو خوا نه موږ مرداره راپاکو دی مرداري تاسو ورته توصیه کوئ که نه چې داسې مه کوئ ولې نه سروالي مامورین نه دي کارګران نه دي ورته وایي مني نه نه مني خپل کورونه بیا څنګه پاک پاک ساتي کورونه پاک ساتي دا هم کور دی خو دی نه پاکوي او دا ښار باید له خپل کور بالکل دا خو زموږ تحریک کور دی مننه نو که یو بهرنی یا د یو بل ولایت نه څوک راځي یو بهرنی وګړی راځي افغانستان بالخصوصا ننګرهار ته راشي او دا حالات وګوري بیا به څه شي وي هغه دا څه مردار ښار دی دا څه مردار خلک دي دکانداران دي بس دغسې حساب دی بالکل نو هر سړي ټوله یو متر 2 متره مخه وي بالکل که هر سړی مثلا خپل مسؤلیت هغه په سلو کې چې یو 50% هم دوی دا ښار پاک کړي نو تاسو ته به اساني شي بالکل موږ ته هم اسانېږي دی ته به هم ځای پاک وي دا څوک چې ځي راځي مېلمانه راځي ولا ننګرهار ښار ته وګوره پرندې ښاروالۍ ته خلکو ته چې ننګرهار ښار یې څنګه پاک ساتلی نه تاسې خو کار کوئ ماشاءالله انشاءالله ستاسې دنده په صادقه ده که په صادق ډول ستاسې دنده نه وی نو اوس په دې 10 بجو کې به تاسې کار کوئ بالکل ولې نه د 10 بجو کې به خامخا موږ کار دی کوو دا مجبوره یې څه وکړو د دې ښاریانو نه غوښتنه څه لري څه غواړي او څه وایي ورته ښاریان نه دا غوښتنه لرو چې موږ سره کومک وکړي د خپل د دوکانونو ګڼ سړک ته نه غورځوي کثافاتدانۍ شته دلته دې ویسي بس دا ښار به پاک شي او کله چې ورته ښه خوشحاله پیسې ښې ډېرې وګټئ او ورته خوشحاله کور ته ځئ ورته لږ خو دا ښار هم پاکوي ښار هم پاکوي نو لږ موږ ته ورته لاس راکوئ مننه خیر ډېره مننه کاکا جانه ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه ډېره مننه وخت د شپې 10 بجې دي او جلال آباد ښار کې درته خپرونه جوړو ګرځو راځي په دې ښار کې پراخه ښار دی لارې ګودرې د شپې ناوخته د ورځې به تاسې جلال آباد ښار ډېر کتلی په ګڼه ګوڼه کې اما نن یې همداسې د شپې په ناوخته وخت کې وګورو ملتیا مو وکړئ جلال آباد څومره ښایسته او ښکلی ښار لرو ماشاءالله د شپې په آرامۍ کې چکر پکې بیل خوند لري راځئ تالاشۍ چوک طرف ته ځو په جلال آباد ښار کې ډېر زیات مسافرین د نورو ولایتونو هم شته چې دلته په روزمره ژوند کې کاروبارونه کوي هغوی سره هم خبرې کوو یو بله خبره دا ده چې تاسې ګورئ د شپې د خوا نه بیا رشکوانانو ته بالکل اجازه شته او رشکوانان خپله مزدوري د شپې د خوا نه هم کوي نو رشکوانان به هم پیدا کوو هغوی سره به هم خبرې کوو او د جلال آباد ښار کې درته خپرونه جوړو راځئ بیا هم ښه راغلاست لیدونکو تالاشۍ چوک کې یو وخت همداسې پسې اوړي شپه تیاره کېږي خو ماشاءالله کاروباریان ښار کې لګیا دي کار کوي تاسې دلته وګورئ دا یو ورور ګرم ګرم د ژمي په دا یخ موسم کې پلي تیاروي السلام علیکم وعلیکم السلام مشرف خیر ښه صحت ښه ده خوشحاله اوسې ته څنګه یې ښې په خیر یې خیر ده الحمدلله مشکل نشته ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې سپین ده سپین واه واه ماشاءالله څومره ښایسته نوم دی وه والله بس نو د کوم ولایت یې وطنداره د زابل ولایت یم نوبهار ولسوالۍ یم د زابل ولایت ماشاءالله وګورئ د زابل ولایت
یو اوسیدونکی مې په ننګرهار کې درته پیدا کړ مسافري دلته مسافري ده بس نو څه وکړو بس دغه ګرمې ممپلۍ دي ورته پخویه بالا ښه د کار روان ده شکر ده اوړی او ژمې په ننګرهار کې که یوازې ژمې یا یوازې ژمې کې یو بس 5 میاشتې 4 نیمې میاشتې داسې وخت تېروو بالا او همدا پلي خرڅوئ دا پلي خرڅوو او بیا اوړي کې ځئ زابل ته بیا اوړي کې زابل ته ځو بس بیا خو نو خپل کارونه دي پټي دي باغونه دي دا ذمهداري کوي ذمهداري کوو آب و هوا د ننګرهار څنګه ده خلک څنګه دي مینه او محبت درسره کوي که نه یا ماشاءالله ننګرهاریان خو ډېر ښه نرم خلک دي تلمکشه خلک مینه ناک دی بالا مینه ناک دی و نو ډېر هم ساعتو سره تېر ده په صحیح معنا رښتیا هم ډېر ښه خلک خوشحاله یې تېنه خوشحاله یو ډېر خوشحاله یو ښه ساعت دې تېر دی یا ساعت هم تېر ده خوشحاله ملګري انډیوالان دې پیدا کړي دلته که نه انډیوالان مې ستا و ډېر دي نو بس نو ګپ یو ساعت تېر ده بس کاروبار څنګه دی ننګرهار کې کاروبار ښه ده ولاکه بد دي بس زیاتره ځوانان وطن نه تښتي وي کارونه نشته یو خوا بله خوا دغه خپل دغه چاکي لارو باندې ځي خپل وطن ته کشمیر هم د وروره بس هر چاته خپل وطن کشمیر موږ خو د دې ننګرهار کې ډېر خوشحاله یو او خپله چې حلاله نفقه ځان ته پیدا کړې دا سره زر و یا شکر سره زر دي هېڅ خبره نشته کې بس 400-500 شپږ روپۍ د ورځې پیدا کوو نو ډېرې دي بالا ماشاءالله بیا خو بادشاهي ډېرې یا شکر ده ننګرهاریانو باندې ټولو باندې غږ کوم څوک چې خپرونه ګوري تالاشۍ چوک ته چې راتلئ نو خامخا د زابلي ورور څنګ ته راځئ او د سپین څنګ ته څنګه د سپین څنګ ته راځئ دا ګرمې ممپلۍ به در وخورې شی مو سره شته که نه یا چای او پستې او کاجوګان هستئ په خدمت کې دي خوشحاله اوسئ ته زموږ میلمه یې باید چای موږ درته راوړو او میلمستیا دې باید وکړو قدر دې باید وکړو بس صحیح قدر دې الله وکړي بس موږ خوشحاله یو هر څه موږ ته ورسېدل مشکل نشته بس موږ هم نو کله کله څه داسې مسافر یو نو موږ هم چای چاته ورکولی اساسي میلمه راسي یا دغه راسي ماشاءالله سپینه وروره واقعیت چې رښتیا ووایم دا لهجه دې ډېر خوند راکوي ډېرې خوږې خبرې کوي و نو بس ته هم دغسې خپله چې خوږ شي نو بل هر سړی خوږ ده نو ته خپله خوږه خلک یاست خوشحاله اوسئ خوشحاله شو چې تا سره هم خبرې وکړلې او موږ سره دې مرکه وکړله بس الله دې راته ژوندی لره خوشحاله اوسې د خدای په امان ډېره مننه ډېره مننه خدای په امان ملتیا مو وکړه او جلال آباد ښار کې د شپې ویو باندې درته خپرونه جوړوو د شپې تصویر وګورئ زموږ سره پاتې شئ لیدونکو راځئ دلته ورور ناست دی زه چې څومره فکر کوم چوکیدار دی نن د چوکیدار د زړه حال بیانوو چې دی په خپله دنده کې څومره وفادار دی خوشحاله دی خفه دی ملتیا مو وکړئ السلام علیکم وعلیکم السلام وروره ښه یې بخیر یې خوشحاله اوسئ ته څنګه یې ګلابه شکر دی الحمدلله ته ښه یې ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې عمر دکانداري دکاندار خو نه یم چوکیدار یم بالکل ما زه هغه ځینې را روان وم ما ویل چې دا به خامخا چوکیداري زه خو چوکیدار یم وروره خپل حلال رزق ګټو او په دې بازار کې بس خپل حلاله مزدوري کوو او الحمدلله بس که خوشحاله د دې ملت او د دې ټول خوشحاله اوسئ څومره ساحه د سره د جلال آباد ښار ساحه خو را سره هغه چوک نه نیولې ده هغه کوڅې سره پورې ده د مجازي جومات کوڅې چوک نه بنګلو کوڅې سره پورې ده بنګړیوالانو کوڅه هغه لاس او دې لاسه دواړه لاس هغه لاس هم دی دا لاس څومره وخت کېږي چوکیداري کې زما خو تقریبا د 4 میاشتې کېږي چوکیداري 4 میاشتې خوشحاله یې او الحمدلله بیخي خوشحاله دې نه مخکې د شی کوم مخکې هم داسې هسې ګرځېدم دغه چوکیداري راته وویل چې دی سخته ده که اسانه ده بس سخته نه ده بس شکر الحمدلله چې موږ روغ یو جوړ یو خپل حلال رزق ګټو الحمدلله ښه ده اسانه ده بیخي یو کس یې ته زه یو کس نه چوکیداران نور هم شته کته پورته خو لکه زه دلته یو کس لکه تاسو سره ته یو کس یې زه اوس فلحال دلته یو کس څه وخت نه څه وخت پورې ته ډیوټي کې زه ماښام 5 نه سهار د 9 بجو ماشاءالله ته خو ډېر چوکیداري کوې که نه بس شکر دی الحمدلله سهار خپل ځان نه رزق ګټو کله چوکیداري کې داسې پاتې شوی ګوره ما ته ګوره ښه چې داسې ناستې سړی که نه همداسې تلی نه ولا داسې خو نه یم پاتې شوی ښه یخ داسې ناست یم ګزمه وامه ډنډه
نه کله کله انسان د خاطرې ژوند د زندگی ده کنه کومې خاطرو سره مخ شوی نه الحمدلله اوس پر خو مې سم نه لیدلی او بس باقي دې الله خیر کړي زره وخت الحمدلله هیڅ کوم د غل مل دی ګیر کړي نه نه اوس زره وخت غلن دي ګیر کړي ورته اسلامي امارات کې بس غلا او اسلامي امارت دی الحمدلله نظام دی دلته بس غلا اسلامي نظام دی غلا ملا نشته اوس غل ټول پاوا شوی دي غلا لا ختم شوی دي خاطر خوشاله یې زم شکر دی خوشاله الحمدلله بیا چې کوم ورځ ملګری یار دوست راشي سره بندر کوي کنه او بندر خو کوي چوکیداری د سره کوي چوکیداری خو نه کوي زی خپل ذاته خو هر سړی خپل مسؤلیت لري او بس په خار کې دا ګرځیدل د ورځې مزه کوي خون کې د شپې نو د ورځې خو انسانان د شپې خو د سې چارام آرامي نو چې نه یو د ورځې خو انسانان بس تا دلته وظیفه ده که باراني که طوفاني ناس زه هم دلته باراني طوفاني خدای نه خواسته بل څه هر څه چې بس دلته موجود یم ځوانانو ته څه پیغام لري ځوانانو ته دا پیغام لرم چې ورور حلاله مزدوري کوئ چې په هر ځای کې است الله خوشاله لره او حلاله مزدوري کوئ او بس آرام نظام وساتئ او پر سلټي مکوي په یو بل ورته متختئ دغه خبره ورته ځانونه مرګ ته مور کوي ورته وکړه او ځانونه مرګ ته مور کوي او خپل الله رزق ګټي او چې پار ځای کې استه بس الله جوړ وساتي تا سره ډیره مننه ملتیا مو وکړه جلال آباد ښار کې یو او د شپې نا وخت ټیم دی دلته دا دوه ځوانان ناس دي دې سره خبرې کوم فکر کوم چې معتاد دي سلام علیکم جوړ بخیر وعلیکم السلام بخیر علي خیر جوړ بخیر ډیره مننه نوم دې څه دی زفر جان څومره ښایسته ځواني لري بس نصیب هم پکې نشته نو څه وکړو ولې د نصیب نشته ورکې که کور ته لاړ شم پوه شو هغه د راغلو هغه مخکینی نوم در باندې ایښی اورې که زه مولا د جومات هم شم که نه نو وایي به دا هغه پوډري دی مخکینی که دوی ما دا نوم نه اخیستی که نه نو زه به ډېر خوشحالېدم زه بېرته همغسې به هم زفرجان دا نوم درته څو ګلي دا چې کومه خو سره د تربور عزیز پوه شې بس یو کار د پاتې کار ورشي که نه دوه کاله ما پرېښود کم بیا غوش کې دوه کاله ما ونه څکل بیرون چې راووتم بیا مې یو میاشت نیمه ونه څکل خو چې دا خبره مې واورېده د کلي د خلکو چې چا به چا ورک شو سر به راغلل ولا هغه پلانکېشه مونږ شوی افغانستان کې ما بس سوچ مې زړه کې وکړو چې ولا دا خو زه دغه یو وخت کې څه ومه که نه دا ما باندې دا شک کوي په ایسته کور مې پرېښود بیا مور راته په جړا راته ته اوس به ښار ته وځې زویه او مې ښار ته ځمه پرې مې د کلي نه زه ورک شم ښه یم کوم ځای زه خوږیاڼو یم او خوږیاڼو نه راغلی نه کور سراکه کې دی خو اوسېږم خوږیاڼو کې نو زفرجانه ګور هغه مور پلار ټول به کور کې تا به ته څومره خفه چې زمونږ اولاد به په کوم حال کې ورک زه نشې نه یم کړی ورک زه غلاګانو کړم اورې نشه ولې غلاګانې کوي زه چې خپله نشه کوم کور ته نه ورګه خو چې غلا بل څه وکړي کلي نه ما ملک وباسي ملک ما هغه ته ښایي او زه ته ښایي دغه دی دغه کور کې معتاد دی هغه دی دغسې کار که ته ګوره توبه وباسې په صدق سره دغه کار دغه عمل په صدق سره پرېږدي الله ته وژاړې ګوره الله خو بخونکی ذات دی الله معاف کوونکی ذات دی که ته ځان خپله جوړوئ جوړولی شي ځان که نه و زفرجانه داسې یو مضر عمل دی وروره چې دا مازغه او دا وینه راته بدله نه کړي که نه څه ووایو خو هغه چې خدای پاک هغه څو ځلې بستر شوی رښتیا یاره یو شلو ځله نه ډېر بستر یم چټي باندې ډوډۍ خلاصه کړه بس ورګې
شل ځلې به سره شوی بیا دې توبه نه ده باسلې نو نه توبه ملامت یې وایي الله توبه قبلوي نه قبلې الله ستا تر کوم وخت پورې چې ستا سوځي تر هغې پورې ستا توبه قبلېږي خو څه ووایم نو والله نه پوهېږم نو ته که خپله وغواړې ځان جوړولی شي جوړ مې ته خپله یو وتلې یو ځوان بند کړی یم لکه چرګ چې پنجره کې واچې بیرون چې راوتم بیا هم بس ما کش شروع کړو دا موادو پسې ښه ستا دا ژوند څه شو هېڅ شی هم څه شی شو هماغه ځای کې صحیح و بیرون چې دې نه راوتم خو مرګ بهتر دی چې یو انسان ته مرګ راشي دا اوس وګوره په کوم حالات کې عمل دی ورور عمل دی نشي ولې عملي شوي په څه عملي شوي جوړې نه نشي منې کېدی اوبه نشي منې کېدی که نه نو دغه دې نه هم نشي منې کېدی ښه د دې نه مخکې چې عملي نه وي څنګه عملي شوي دې نه مخکې چې ومه که نه ډېر ښه ومه بس څنګه عملي شوي قصه داسې عملي شوم چې د خلکو چې کوم به ناست که نه دوی بس ښکاره ځي کې ناست پټ ځای به نه و که نه هغوی ته مې کتل را کتل او والا پلار عزت هم کړم همداسې خوا ته به لاړم بس بله نسته هغوی ته یې کتل چې دوی ښه کار کوي او والا دا غم په دې هغه کېږي دا بل ملګری دی وایي دا عاشق و نه عاشقي سره دا سره نه کېږي عاشق خو چې شي هغه خو لا در په د خدای عاشق بیخ هم وباسي دا د دې نه کېږي که نه چې تا یا به د چا هزار یا به د مور او پلار هزار اخیستی هزار پورې هم ده یا تا بیرون څوک ووالو که نه او پلار ته د ګیلې ته څوک راغلو او ډب ډب پتا شروع کړه خو چې پلار به تا نه خیر دی هغه نو موږ به پلار راونیو ښه به یې ووالو هغه په مخکې که نه موږ به دک ورسېدو نه پوهېدو که نه شلو کاله پورې ځي سړی عقل نه کچه وي 10 کال چې دا عقل باندې پوخ شي سړی بیا غلط کار د لاس نه وړي شلو کال ته موږ رسېدو موږ به دی خراب ژوند تباه و پلار چې سړی صحیح وي که نه مور یې صحیح پیسې ورنه کړي پلار یې لږ پام پې وکړي نه که ناز او نخرې ورنه کړي بیا ځای نه خرابېږي او که نه داسې بوجۍ مدرسې ته ولېږي تعلیم ته ولېږي 10 روپۍ ته خوشحالېږي بیا د ګیله نه کوي موږ هم دغه بوجۍ چې بوجۍ په لاس ورکړي موږ چې ماشومان د دې ښار کې بعضې ټایم غاګونه کوي که نه زه ورته خیر دا نه پوهېږي عقل یې خام دی که نه بس الله در باندې ورحمېږي امین خیر وسې لیدونکو ملتیا مو کې دا تصویر ډېر دردونکی دی موږ یې زغملی هم نه شو زموږ سره پاتې شئ یو ځل بیا هم ښه راغلاست دا وه د جلال آباد ښار د نیمې شپې خپرونه هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي تر بلې خپرونې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی بخښونکي څښتن تعالی رب باندې سپارم هر چېرته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ د سولړي سوکاله تلفاتې افغانستان په هیله لوی الله مو مل د خدای په امان